چیرې غواړئ چې فیسبوک آی ډي نامه به څنګه چینج کوو. نو رابه شئ فیسبوک ته، بیا به په 3 ډاټس باندې کلیک کړئ، بیا به سکرول ډاون کړئ، دلته به درته لیکلي پرایویسي اینډ سیټینګ، په دې باندې به کلیک کړئ. په دې کلیک کړلو بیا به لیکلي درته سیټینګ، په دې سیټینګ باندې به کلیک کړئ. سیټینګ باندې چې کلیک کړلو بیا دلته تاسو ته لیکل کړي دي پرسنل ډیټیل، تاسو ته به ښکاري ده پرسنل ډیټیل ته به بیا راشئ، په دې به کلیک کړئ. په دې کلیک کړلو بیا دلته درته لیکلي پروفایل، په پروفایل باندې به کلیک کړئ. بیا چې د پروفایل باندې کلیک کړلو ما سره 2 اکاونټونه دي، یو انسټاګرام والا دی او یو فیسبوک دی. تاسو به تاسو ته به دلته ډایرکټ فیسبوک شو کړي. نو فیسبوک آی ډي باندې به کلیک کړئ، چې په دې کلیک کړلو دلته پاس یعنې تاسو ته لیکلي کړي دي نیم، خپله نامه یې دې ځای نه چینج کولی شئ، یوزر نیم چینج کولی شئ، پروفایل پکچر او ویکچر چې څه پې لګول تاسو غواړئ. نو زه نوم چینج کول غواړم، دلته زما نامه ده حیات شاه، زه دا چینج کول غواړم او خان مې ورکړو مثال په طور. زه خپله نامه ورکوم شاهد خان. دا شاهد لکه مثال په طور ما ولیکلو او زه بیا غواړم چې دا خان ورسره ولیکم. نو دلته به بیا میډل به پرېږدئ، لاس ته به راشئ، لاس کې به ولیکئ خان. نو په دغه طریقې سره تاسو خپله نامه چینج کولی شئ. زما نامه خو صحیح ده زیره، تاسو ته مې صرف شو کولو. په دغه طریقې سره تاسو د خپل فیسبوک کوم نوم چې کوم دی هغه چینج کولی شئ. بیا دلته تاسو ته لیکلي لاندې چې کله تاسو دلته لیکل پکې وکړل نامه مو چینج کوله، نو دلته تاسو ته لیکل کړي ریویو چینج، په دې به کلیک کړئ. په دې کلیک کړلو لږ لوډینګ کوي، نو تاسو ته ښکاري دغه شان انټرفیس به راشي. اوس دا زما نوم دی، ما ته ډبل شو کوي، یو خان حیات شاه او بل حیات شاه خان. نو پاس صحیح دی، زه حیات شاه خان دا صحیح دی، خان حیات شاه زه نه ورکوم. نو بس ډایرکټ به تاسو ته لاندې ښکاري، ډایرکټ به په سیو باندې کلیک کوئ، تاسو چې کومه نامه ده هغه به چینج شي. تاسو ته ښکاري لاندې نیم اپډیټ سکسسفولي. نو په دغه طریقې سره تاسو د خپل اکاونټ چې کوم نامه وي هغه چینج کولی شئ په اسانه طریقې سره. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک کړئ او یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. ټیس ټیکنیکل